السلام علیکم everyone welcome to محمد عامر official زم ستاسو رور ستاسو منټور محمد عامر جی سټوډنټس په دې لیکچر کې موږ سلیکشن سارټینګ الګوریتم ډیسکس کوو تاسو ته تیری وایم او ډیر زیات د کېدین شي چې په نړۍ کلاس کې تاسو کې خبرې کوم کوم لیکچر مونږ لپاره تاسو پوه نه شئ نو ډیر زیات ایزی دی ډیر امیزنګ الګوریتم دی ډیر ایزی خبرې دي سې دا سم راکټ ساينس په کې نشته خو موږ تیری د سلیکشن سارټینګ الګوریتم تیری به ډیسکس کوو چې په کوم پروسیجر بیهایند د هر څه کې هغه به ډیسکس کوو دا غینه بعد بیا موږ راشو پریکټیکل پروګرام به رن کو د پروګرامینګ په تر باندې به س نمبرز چې کوم دی هغه موږ کو هغه سارټ کو تاسو باټل پروګرام مخه مسټپ بای سټپ تاسو ګایډ کوم صحیح ده نو راځو سلیکشن سارټینګ الګوریتم ډیسکس کوو چې سلیکشن سارټ زموږ سره سره نو ګوره سلیکشن سارټینګ الګوریتم سمپل یو الګوریتم دی چې دی په تر باندې موږ خپل ډیټا سارټ کولای شو سارټینګ سره د ډیټا ارینج کول دی ار په اسندینګ یا په ډیسندینګ فارمیټ کې نو ګوره زموږ سره لیټ سپوز دا یو اری دی چې تاسو کته شي زموږ سره 5 ایلیمنټس دی 1 2 3 4 5 ایلیمنټس یو اری دی چې پای زما سره 9 5 7 3 1 د زما سره کې 5 ایلیمنټس دي کوم چې ګوره اره منګاله ډیسکس کوي چې زما سره د 0 انډیکس نه سٹارټیږي ته دی ایلیمنٹ اډرس زما سره 0 دی کنه چې په 0 انډیکس باندې داسې دی ایلیمنٹ اډرس زما سره شي 3 دی مطلب انډیکس 3 باندې زما سره 3 فروت دی صحیح ده په انډیکس 2 زما سره 7 ایلیمنٹ فروت دی مطلب دا زما سره یو انسارټډ اره دی اوس د unsorted part of the array چې کوم دی فارمیټ د زم سره unsorting فارمیټ کې دی زه غواړم چې دا array څه کوم د په ascendingly sort کوم صحیح ده دا کوم ایلیمنټس دي څه کوم ascendingly sort کوم د selection sorting through نو راځو ول ډیسکس کوو چې what is in actual the selection sorting okay and what is the purpose of procedure arranging or sorting the data through selection sort نو ولې خبر خدا دا بچی د لوي شات تاسو په ځان فوکس سلیکشن سارت سره ګوره سلیکشن سارت زموږ سره ډیر زیات سمپل کرکې ببل سارت موږ ډیسکس کوو چې ببل سارت زموږ سره ستې د دوه ویډیوز د خپل منس کمپیر شي چې کوم ویډیو وړه هغه مخکې لاړ شي چې کوم وروسته هغه شاته راشي بیا د دا دوه کمپیر شي بیا د دا دوه کمپیر کی دا قصه موږ فری لیکچر کې ډیسکس کړیو صحیح ده فرنی لیکچر کې موږ اوس سلیکشن سارټینګ وایو نو ګوره سلیکشن سارټینګ پروسس سمپل داري چې ګوره دا زموږ سره اری دی نو په دې اړه کې څه وشي سمپل اول دا کارو شي دا اولنې چې کوم ایلیمنټ سي دا ایلیمنټ سلیکټ شو دا ګوري چې آیا ته دینه کم لکه لمس اسندینګ موږ ګورو په کار ټول کم زموږ سره فدی فرست انډیکس باندې راشي نو دا ګوري چې زمانه مقابله ده یو کمپټیشن دی چې لکه زمانه ټول کم سو کو نو هغه ته بزر خپل ځای پرې د مزه غزي د زمو صحیح ده نو دا ګوري لکه 5 زمانه ورکوټ دی خو زه ګورو کنه کچته دنه پکې نور څه خوونته ورکوټ راته مې راښو 7 ورکوټ د 5 نه دی مطلب پرې ده 3 الکه 3 خو برابر دی ګوره 3 زمانه ورکوټ دی خو یو لک صبر وکړو نور هم ګورم چې دلته راشي الکه یک خو د ټول نور ورکوټ دی نو دا راشي سو شي یار زمانه ټول نه زیات ورکوټ په دی اره کې زما سره په دی کور کې ټول نور ورکوټ وان دی نو په ونه زړه اوس وځم دا سکی دا روان سره خپل ځای چینج کی دا ون دلته راشي دا 9 دلته راشي نو سو شي دا سویپینګ وشي ګوره ته سو دی دا سویپینګ ته سو د زما سره سویپینګ صحیح ده نو سمپل داس کارو شي چې دا 9 شي دا 9 زما سره راشي د دی 1 پلیس ته صحیح ده او دا 1 زما سره شي دا 1 لاړ شي د 9 پلیس ته نو تاسو کته شی 1 زما سره دلته راغی 9 زما سره دا چې کوم دی دا راغی په پور لوکیشن باندې سي د سویپینګ وکړو و زما سره دا چې کوم 0 انډیکس زما سره سارټینګ پاپ اف د ارے شو صحیح دا زما سره د ارے چې کوم سارټینګ اورګل تاسو ته یو دغه ډر کوم دا زما سره سارټینګ ارے شو صحیح دا زما سره څه شو لکه راشه کنه دا زما سره سارټینګ ارے شو د زلک دا ویت سیوا کوم تاسو پوه شئ دا زما سره چې کوم دی ګوره د دې د دین د خدا ون زموږ سره دا سارټډ اره شو سارټډ پارت شو او دا زموږ سره زموږ سره ان سارټډ پارت دی صحیح ده او زموږ سره ګوره 5 سوچل کې اوس 5 ګوري 5 وای چار زمانه ټول نور کوټه سو کې هغه کیس راچوت کما نو 7 ویرا نه غټ دی نو دا فری دین 3 سال کې او 3 برابر دی بالکل بیا وي تور مخ کې زم کنه چې مخ کې لاړ چلته نه نو 9 وی یار 9 خو زمانه ډیر زیات غټ دی نو 3 سو کې 3 ځان سویپ کی نو دا 5 چې کوم دی دا سو شي دا 3 پلس تر شي او دا 3 چې کوم دی دا سو شي دا 5 پلس تر شي نو چې دا څه کارو شي زم سره دا دوړ سویپ شي زم سره ګوره دا پارت اره چې کوم دی دا پارت دا زموږ سره سارټینګ پارت شو او دا نور زموږ سره شو دا نور زموږ سره انسارټډ پارت شو صحیح ده دا سي دا زموږ سره دا نور باقي څه شو دا انسارټډ پارت شو اوس د 7 نمبر د 7 سو کې 7 ځان ګوري چې زه خپل ځان چې څه کوم زه ځان سارټ کوم نو 7 ګوري لکه پایپ زموږ ورکوټ دی لکه یو پایپ کوم پیدا کو او یو مخ کې زموږ 9 ګوري 9 خو نه غټ دی د 5 سکی دا 7 چې کوم دی راشي د پایپ پلیس ته او دا 5 چې کوم دی دا 7 په ځای باندې راشي د دوړ دی بل سویپ کې صحیح ده
ها بل داسې کار دی چې اوس زموږ سره څه شو دا زموږ سره سارټډ پارټ اف ارې شو او دا نور زموږ سره انسارټډ پارټ شو. دا خو دا انسارټډ پارټ لکه دا اوس کنسیډر کی انسارټډ پارټ لکه ډیټا اوس مده مخامخ په ښکاري په دې کې چې دا سارټډ ده دا بیا هم دا انسارټډ کنسیډر کوي. نو دا څه شي دا څه ونه ګوري یار او زما اخو یو کس ته ځان ګورم نو یار دا خو زمونه غټ دی نو پر خپل جوانی به صحیح شم. نو دې پر زموږ سره ارې سارټ شي او بیا چونکی لاست الیمنت زموږ سره پاتې شو نو هغه الریډي چې کوم دی نور څه دغه الیمنټس تی وړل دا غټ دی نو کار خبر شو زموږ سره زموږ ارې سارټ شو. نو ګوره زموږ چې کوم ارې وغه 95731 هغه زموږ سره 60 زموږ سره هغه 13579 صحیح ده. اوس یو خبره کوم الکه زما سره یو ارې دی چې هغه زما سره سره هغه زما سره د 5 الیمنټس نو ولا په دا به زما سره څومره ایټریشن یا څومره پاسز کې به دا زما سره د ارې سارټ کیږي. ګوره تاسو کته شي پاسو دا زما سره پور پاسز یا په پور ایټریشن کې د ارې سارټ شو. نو ګوره زما سره سمپل دی فارمولا سره n-1 مطلب n-1 څو چې تاسو ستافاره کې څومره الیمنټس ما سره په دې کیس کې 5 الیمنټس دي نو 5 - 1 4 نو زموږ سره په دې کنډیشن کې 4 ایټریشن پکار دي چې د ارې په موږ سارټ کو. که چېرته تاسو سره 100 الیمنټس په ارې کې نو بیا به تاسو 100 - 1 مطلب نن مې ایټریشن به تاسو ته پکاري. که تاسو لا کې بیا تاسو سره نن مې 1999 پکاري. که تاسو نه ویني بیا تاسو 8 ایټریشن پکاري. نو دغه ایټریشن په تر باندې تاسو کولای شئ خپل ارې کوم دی سارټ کولای شي. اوس لکه دا قصه خو تاسو کلیر شو چې یاره ایټریشن څومره پکار دي پاسز څومره پکار دي. اوس راځو د فرق پروګرام لیکو. نو ګوره پروګرام لیکول مونږ لګ الګوریتم شان ګوره سمپل مونږ سره اول مونږ د داسې دغه کو چې یاره مونږ سره د اولنی الیمنټس څه کو دا مونږ سلیکټ کو پروګرام دا شروع کو چې اولنی الیمنټ زموږ سره سلیکټ شي په دې ارې کې لکه لیټس په دار شو په دې سلیکټ شو دا فردر څو د ټروس کمپیریزن کې ټول نه کم پکې سو کې هغه دې چې تراولي او کم الیمنټس چې درت پد کړي دا 9 دغه ته بوزي صحیح ده. نو سمپل ټول 1 به کم یا غبل تراشي او د 1 کم زینو چوت کوغه ته 9 لاړ شي. بیا به سمپل مونږه سو کو بیا د 5 او دا ټول به داسې ور سره چیکو او دغه پلیس په سویپ کو د زموږ سره سمپل پروګرام بری د فارمنګ لیکو. اوکې سیورس نظم سره د سلیکشن سارټینګ پروګرام دی صحیح ده. دا پروګرام تاسو ته اول رن کوم چې تاسو ته د پروګرام کوم اوټپوټ دی هغه تاسو ته پته ولګي چې هغه زموږ سره څنګه صحیح ده. سمپل ګور اول چې موږ پروګرام رن کو کوم پروګرام چې اوس موږ لیکو موږ به ډیسکس کوو هغه سمپل هغه اوټپوټ داري چې موږ ته وایي چې ار ارې سایز څه کوي انټر کا. لیټ سپوز ما یو ارې دی 5 الیمنټس ما یو ارې سره هغه 5 مورتل چې ارته ماته یو 5 الیمنټس یو ارې پکار دی نو سو کومه 5 یوزر 5 لکه زه یوزر نو 5 انټر کوم سره د 5 الیمنټس لپاره یو ارې ډیکلیئر شو صحیح ده. اوس وایي چې انټر ارې الیمنټس یارته ار 5 پته ولیکو خو د ارې ته خو د 15 ارې خو درامه جوړ کو او دې ته څو راچیرم غواړم زه ورته تابعدار نه یم جی اوس په درته تاسو ته ساين کوم. سمپل دا کوم ارې چې اوس موږ ډیسکس کوو چې هم سره شو 95731 زه ورته د قاره مو تور واچو دا مته 60 کنده وي 60 ډاره او ستاسو د انسارټډ ډاره او د لماسه کو سارټډ کو اوس 13579 سره ستاسو سارټډ ډاره شو کوم چې 5 الیمنټس هغه د لماسه کو دنیا کړل صحیح ده. دا چې تاسو بیا څومره الیمنټس وراچو هغه تاسو بیا وراچل شي. نو راځو خپل پروګرام ډیسکس کوو. ور سمپل او سمپل بل سارټ کی کوم پریویس لیکچر شو پای تاسو ما ډایرکټ سو کلول ته مې ارې لیکل او ارې ته ما سو کلو ډایرکټ ما غیته داسې الیمنټ شکل لغه ساين کړو نو هغه کار دا چې مطلب دا کې زموږ سره رن ټایم کې به سویل نو غوښتي خو ملته تل پروګرام کې موږ داسې کوم ویل ارې ته ساين کړو ډایرکټ بازم سره څنګه پروګرام رن شو کوم ویل چې موږ بالډي ورته ډیفاین کړی هغه ویل زموږ سره سارټ کړی. اوس موږ څه کو پرن ټایم کې دی ارې ته څه ویل وراچو خپل تاسو ډیسکس کما چې موږ په ARR نیم باندې واره واغستو 20 الیمنټس لپاره صحیح ده چې هغه هم سره انټیجر ویلیو وسکه ادارې به هم سره سٹور کړي. مینیمم د فارم یو مین ویریبل واغست د لوکیشن د فارم یو لوک ویریبل واغست ټمپرری ویریبل واغست نیم صحیح ده. یو می سایز د فار یو سایز نیم ویریبل واغستو اول نه کار موږ سو کو چې موږ یو میسج سو کو پرینټ کو تاسو ته وسول دو کنه چې اول موږ سوال چې اره سایز انټر کړو نو لیټ سپوز مالته پایپ انټر کوم پایپ هم سره دی سایز تاسو شو اساین شو پایپ هم سره د پایپ الیمنټس د پاره واره شو غیر ریزرو شو صحیح ده. بل ګور کله ما 20 لیکل دي نو چې کوم الیمنټ تیاری ته راچل شي مغه بره د 0 نه د 19 پورې صحیح ده لکه مطلب 20 الیمنټس دی اړ ته راچل شم صحیح ده د 20 نه زیات الیمنټس نه شم راچل کله ته غواړي چې یار نه زما ډیټا ډیر نه ته څو دلته سو ډیفاین کوم تاسو بره سب الیمنټس لپاره به اره هغه لکه دغه
اره کته بیا 5 هم لیکي ولکه تاسو به 100 اره چې کم دی هغه سکی لکه لیټ سپوز د اره سایز ته 5 ولیکو نو تاسو به اره خو دغه شي خو لکه مطلب کړه نه زیات لکه زه 20 نه زیات پې کې نشم ولکه تاسو 100 والے او بیا 20 الیمنټس هم سارت کین 20 الیمنټس سره سارت کین خو ستاره به د 100 الیمنټس د پاره صحیح ده که تاسو ته څومره پکې لیکي هغه الیمنټس تاسو لیکلی شي ما 20 الیمنټس لپاره د اره ډیکلیئر کړل صحیح ده او نه کار سو شو چې موږ سایز هم ورکو پایپ سایز ورشو بیا موږ ته میسج راغی چې انټر اله الیمنټس وي باچا اوس خو د اره ته الیمنټس هم ورواچو کنه مال به فکر شه پار روپ مو ته ولګو آی می د 0 نه انیشلایز کو سایز مو ورکو چې آی زم سره لیس دین سایز دی آی زم سره 0 دی او سایز زم سره 5 دی نو مطلب 0 از لیس دین 5 خو چونکی 0 از لیس دین 5 نو بالکل 0 از لیس دین 5 خو چې کله انکریمنټیشن وشي دا پور راشي نو 4 از لیس دین 5 نو بالکل خو چې کله دا 5 کیږي نو زم سره دا انکریمنټیشن چې کی دا به دنیا کیږي د سره د 0 نه پور زم سره کنډیشن ټرو کیږي نو 5 elements موږ ورکړل 0 to 5 زم سره 5 elements شي 0 to 4 زم سره 5 elements راشي په انډیکس لکه مطلب اره ته مونږه چې کوم ویلیو راچو انډیکس نمبر به تر راچو کنه نو 5 الیمنټس لپاره واره مطلب څه خو 0 to 4 لپاره 0 to 4 اره دی کنه انډیکس نمبر راځي یادوم صحیح ده خو سمپل مونږ سی ان ولیکو دلته موږ کو اره اف آی موږ سره په دې کنډیشن کې 0 دی نو په 0 انډیکس باندې موږ څو کلاس ویلیو وتا ساين کو بیا زم سره انکریمنټیشن شي دا به 1 شي بیا اره اف 1 او دا سي دا اره پورا پوری موږ څو کو دیتا چې کوم ویلیوز دی هغه د انډیکس نمبر په تر باندې موږ پراپرلی هغه ساين کو صحیح ده و زم سره سارټینګ د لپاره چې کوم لکه دا سمپل مونږ اره ته د رن ټایم کې ویلیوز ورچیل د پر دغه قصه وکړه و سمپل مونږ څه کو ډیسکس کو چې یاره زمونږ کوم اره دی هغه مونږ سارت کوو د غیر پارس کوم پروګرامینګ دی نو هغه داره سمپل مونږ د زموږ سره سری په دې اره کې زموږ سره یو د اوټر لوپ تاسو د اره ته د پروګرام ته وګورئ یو خو زموږ سره د اوټر لوپ صحیح ده دا ولنه زموږ سره د اوټر لوپ بیا په دې کې د نمنګ یو بل غستره انر لوپ او په دې انر لوپ کې بیا د نما یو غسته د اف کنډیشن صحیح ده تدې کار بدای تدې اف سټیټمنټ دا زم سره په انډیکس 0 باندې یا مطلب پاره کې کوم اولنې الیمنټس ته هغه زم سره سکی ان سارټډ اولنې الیمنټس ته هغه سکی هغه به دا ټارګټ کی لکه په دې کیس کې زم سره دا وسته کې دا 9 به دا سکی دا 9 به په انډیکس 0 به دا ټارګټ کوم زم سره 9 دی او دا 9 به سکی دا بوس کمپیر کې ټول سره کم انسه په کم ځای کې ټول نه کم هغه به راوالي ته دې سره به ایکسچینج کی صحیح ده ته دې 9 سره سکی ایکسچینج کی صحیح ده نو شو دلته ګوره مونږه یو اره اپ آی غستره د دې سب ایکسچینج کی دا 0 ګور اره اپ 0 بل سره د ټارګټ کی صحیح ده بیا به دا غي سره دا پار لوپ مونږه سکو رن کو دا پار لوپ زم سره سو چې څنګه پار لوپ تر سټیټمنټ راشي دا پار لوپ راغ پوری بیا زم سره رن کیږي سو په دې کې دا دنه کوم کنډیشن دی پال شوی نه نو چې کله کنډیشن پال شي نو بیا به زم سره دا پار لوپ دا ون شي بیا به دا کنډیشن دا پور رواني سو پوری لکه مطلب دا ورته صرف الیمنٹ سلیکټ کړي او دا بیا سکی دا ګوري دا به ګوري او چې په کوم ځای ټول کم الیمنټس او سویپ کول د دې کار دی دا ورته الیمنٹ ټارګټ کوي دا بس دا الیمنټس باقي ټول اره سره هغه سره کمپیر کوي صحیح ده نو ول زموږ سره په دې کنډیشن کې اف زموږ سره آی موږ واغ شو انیشلایز هم کوئی ویریبل د 0 نه اول ته موږ کنډیشن ورکو چې سایز -1 آی به زموږ سره کپارلو به زموږ سره پور ټرو سوپر چې آی زموږ سره د سایز -1 نه کمی نو سایز زموږ سره سپوز موږ د پای پر کړو نو پای -1 زموږ سره پور شو صحیح ده پس -1 د زموږ سره پور راغی کنه کمنټ کم یار زموږ سره پور شو دا زم سره دا ایریا 4 رااله او دا زم سره چې کم آی دین دا زم سره شو 0 to 4 شو کنه دا شو مطلب دی دا مطلب شو چې 0 is less than 4 لکه مطلب سوپر دا 0 زم سره سو دا اوس په دې کنډیشن کې 0 زم سره کم دی کنډیشن خو ټرو دی 0 is less than 4 نو کنډیشن ټرو دا باډي زم سره ایگزیکیوټ کیږي چې کله دا زم سره 4 تر ورسید 4 ته نو بیا خو زم سره څه 4 is less than 4 نو پور نه کم نه دی کنه زموږ سره به د پور ټایم به څه شي فدې کې به دا ټارګټینګ وکړي لکه مطلب به دا 1 ټایم به دا ټارګټ کې 2 ټایم دا 3 ټایم دا او 4 ټایم دا چې 4 ټایم دا ویلیو د اخر کې کوم ویلیو خو ډایرکټ سارت شوی نو 4 ټایم به دا ویلیو ټارګټ کوي او دا نیسټډ لوپ چې کوم د ندی پر لوپ باډي کې غسته هغه بر دی اول نی چې کوم د پر لوپ په کوم انډیکس ټارګټ کړي دا غي سره به دا نور څه کوي دا به څه کمپیر کوي صحیح ده دی خابنګه سوکلو چې دا کنډیشن سره ټرو مونږه مین ویریبل کوم چې مونږه غسته راغی ته مونږه اره اپ آی مطلب سو اره اپ 0 انډیکس چې کوم ویلیو کوم 9 نو هغه ما دی مین تاسو کو په مین کې زم سره 9 ورته شو هغه مور واچو دی مین ویریبل هم ډیکلیئر وغه تم د اره اپ آی ویلیو ساين کړه اره اپ آی زم سره 0 دی مطلب 0 انډیکس چې کوم ویلیو هغه مین ویریبل ته رول وي ده صحیح ده او لوکیشن ویریبل ته مونږ آی اساين کو آی زم سره په دې کیس کې 0 دی بیا مونږ په کوم نیسټډ پر لوپ چې کوم یو جے انیشلایز کو چې آی+1 آی زم سره 0 دی
نو I + 1 مطلب څه شو I + 1 مطلب شو 0 + 1 نو مطلب دا زموږ سره ولنی ویلیو دغه کې څه کې ټارګټ کی او دا زموږ سره بیا انډیکس 1 دا زموږ سره شو انډیکس 1 شو ایکوالز ټو 1 شو کنه دا زموږ سره انډیکس 1 شو او دا دی کنډیشن دار چې زموږ سره سو پوری د سایز مطلب پایپ سایز دی نو دا جیبا چې کله زموږ سره د پوره فوري راغی نو اوکي خو چې کله 5 کېدن بیا زموږ سره سایز سکیږي چې کله دا 4 کېدن زموږ سره لکه مطلب پور زموږ سره جیل لیټ سپوز چې زموږ سره پور شو سایز زموږ سره پایپ دی کنډیشن ټرو دی کله زموږ سره جی پایپ شو نو پایپ از ناٹ لیس دین پایپ کنډیشن زموږ سره فالس کیږي بیا صحیح ده نو دا زموږ سره پور ټایم به دا لوپ د انټرنل لوپ زموږ سره سکیږي دا بار لوپینګ کوي نو پور ټایم به دا سکیږي دا ولنی الیمنټس چې کوم دی په اوټر لوپ سکه ټارګټ کړي هغه سبب پور ټایم به دا لکه مطلب اول به یو دا وګوري کوم چې انډیکس 1 دی بیا انډیکس 2 بیا انډیکس 3 بیا انډیکس 4 نو پور ټایم به څه وکي هغه ویلیو به سره کمپیر کی صحیح ده پدې کې چې کله مطلب کنډیشنل تم ټرو دی نو اف به زموږ سره شي اف سټیټمنټ موږ هغه ستره په دې پار لوپ په باندې کې دنه نو موږ هغه ستې ک اره اف جی زموږ سره ستې جی زموږ سره 1 دی نو کچرته اره اف جی مطلب انډیکس 1 زموږ سره صحیح دا کم د انډیکس 0 نه مين ته موږ انډیکس اره اف آی اساین کله اره زموږ سره 0 دی کنه نو که په 0 انډیکس زموږ سره کوم ویلیو دا انډیکس 1 دی ویلیو نه سوا د انډیکس 1 د ویلیو نه غټه وا نو دا دوانه به موږ سو کو دی دوانه نه خو د مین ویریبل ته موږ د جی اساین کو مین ویریبل ته سبا اساین کو جی بوت اساین کو په مین ویریبل کې زموږ سره 9 نو صحیح ده په دې کیس کې زموږ سره 9 نو خو ته موږ جی اساین کو په جی زموږ سره په دې کیس کې سره جی زموږ سره 1 انډیکس دی زموږ سره پایپ دی دا پایپ به سو کو د موږ دی مین ویریبل تلته مین ویریبل موږ ځان غستره ته اساین کړ صحیح ده او جی تم سمپل چې کوم دی جی لوکیشن ویریبل تم جی اساین کو جی زموږ سره 1 دی د دینه بعد زموږ سره سو شي دا کار بو شي ته دی دغه چې کوم دی کنه فار لوپ د دې کار ختم دا زموږ سره ویلیو براو باسي چې ټول نه کم ویلیو هغه به دا راو باسي هغه به سو کې هغه به دا ځان سره دی مین ویریبل تا اساین کی صحیح ده لکه مطلب دی دا ویلیو به ټول دا راو باسي لوکیشن به دا جی دا لوکیشن ویریبل چې کوم دی ځان سره د جی چې کوم ویلیو هغه د سٹور کړل اوس موږ څه وکړو اوس موږ دا څه وکړو بچي د دویشه چې دا کوم اوټر لوپ دی دا لوپینګ ټول وشو د دینه بعد موږ څه وکړو چې موږ یو ټمپرری ویریبل څه هغه تم اره اف آی اساین کړ چې اره اف آی زم سره 0 دی نو اره اف آی زم سره شو هغه ټمپرری ته اساین شو چې کوم زم سره 9 دی په ټمپرری ویریبل چې زم سره کوم غسته هغه تم 9 اساین کو صحیح ده بیا موږ سو کو د اره اف آی مطلب اره اف 0 کوم چې کوم انډیکس دی په 0 انډیکس باندې موږ سو کو هغه تم لوکیشن چې کوم ویلیو چې اره اف آی زم سره 0 دی او لوکیشن زم سره تاسو لوکیشن 1 دی نو په 0 انډیکس هم د 1 انډیکس ویلیو شکل هغه اساین کړ صحیح ده او داغه نه بعد هم سو کلو د اره اف لوک مطلب په 1 هم سو کلو غیم ټمپرری ویلیو اساین کړ ګوره د اره اف 0 انډیکس تم سو کلو 0 انډیکس تم د 1 انډیکس ویلیو اساین کړ او 1 انډیکس تم د 0 انډیکس ویلیو اساین کړ صحیح ده ګوره دا ټمپرری ویلیو اساین کو دا د 0 انډیکس ویلیو د د اساین کړ لوک زم سره 1 دی 1 د ویلیو 1 د زم سره اره اف 1 شو د زم سره اره اف د اره اف 1 دی د 1 ویلیو 0 ته اساین کړ او د 0 د دې 0 د ویلیو سکله کنه په دې ټیم کې پرته د امیر ته لوک ته اساین کړ مطلب سویپینګ هم کو صحیح ده داغه نه بعد بیا موږ سو دغه ټول ډیټا موږ سویپ کړل د لکه مطلب انډیکس موږ بل سره سویپ کو صحیح ده چې کلم سویپ کو بیا زم سره سو شو هغه یو مینیمم الیمنټس زموږ سره راوته صحیح ده هغه څه شو پاره پای زموږ سره هغه الیمنټس حالت هغه اساین شو سویپینګ شو کنه لکه بچیم لویشه داسې سویپینګ شوې دا دوه سو د دوه ډیبل سو سویپ شو کنه لکه مطلب دا پایپ سو شو دا دیجی طرح دا سو شو دا دیجی طرح صحیح ده دا دوه ډیبل سره شو د ډیبل سره سویپ شو اوکے شو دا غینه بعد اوس موږ څه کوو چې دا فار لوپ زموږ سره بیا ایگزیکیوټ کی کوم چې موږ سره 0 دا بس 1 شي او چې کله دا 1 شي کنډیشن بیا زموږ سره ټروي او ساری یار دا نه دی ایکستریملی ساری دا زموږ سره 0 دی کنډیشن بیا زموږ سره تو ګوري کنډیشن به ټروي نو بیا زموږ سره دا پار لوپ چې کوم دی سمپل بیا په مین ویریبل چې کوم ویلی هغه براشي دلته لکه اوس زموږ سره د مین صحیح مین ته بس موږ د 1 اساین کړل مطلب اوس خو دا د امپلیمنټیشن بشوي دا 0 زموږ سره 1 شو نو چې په 1 باندې کوم ویلیو په 1 انډیکس باندې او زموږ سره د مین ته اساین شي سمپل هغه پروسیجر دی دا آی به زموږ سره 1 in 1 + 1 به زموږ سره 2 شي صحیح ده چې دا زموږ سره کله 2 شي نو دا غینه بعد زموږ سره بیا دا قصه داسې پرفارم کیږي او د اخره پوری به زموږ سره سو شي د انډیکس 2 او د انډیکس 1 او 2 ویلیو به هم د بل سره سویپ شي او داسې بر ټول چې کوم ویلیو هغه زموږ سره بل سره سویپ شي په لاست کې موږ یو پل پار لوپ لګولې دي او موږ ته دا سو شي چې اوټ به میسج کی چې یاره سو کا سارټډ اره از چې اره زموږ سره په سارټینګ لکه دا میسج به مو ته پرنٹ کی هغه نه بعد د پار لوپ ایگزیکیوټ شي کنډیشن ارسه به ټروي سو پوری د
کنډیشن څو پورې به سره لوپینګ کی چې آی د 0 نه کم نو آی زم سره 5 په کنډیشن کې د کم چې 5 الیمنټس د پاره کم اره هغه ستوم سره 5 وکنه نو آی از لیس دین 5 مطلب 0 to 4 5 الیمنټس نو زم سره سو شي د اره اپ آی زم سره 0 د 0 انډیکس کوم ویلیو هغه موږ ته پرینټ کی بیا انډیکس مطلب دا چې دا بسو کې لیک سپیس په کریټ کی بیا چې نیکسټ ټایم کم انډیکس 1 الیمنٹ دی کم په انډیکس 1 باندې کم اډرس باندې کم ویلیو پرتره هغه زموږ سره شي بیا به انډیکس چې کم دی دا کې لوګ فاصله پرې دي او دا سی بسو شي دا پروسیجر به پر پام شي دا زم سره سټارټینګ دی سیمپل ګور دلته څه کومه دلته ز 80 کوم 80 سوري 80 نه یار ما 20 الته زبر لیټ سپوز 8 الیمنټس زما سره صحیح ده 9 7 4 5 0 وا سو شو یو پکې بل کوم دا زما سره سو شو 3 او 2 کې ما برابر ورکړل 8 الیمنټ شو دا 60 کومه نو 60 ډارې زموږ سره دا راغې 0 1 4 4 5 7 7 9 دا زموږ سره 60 ډارې راغې صحیح ده نو دا اره زموږ سره څه شو اره زموږ سره 60 شو اوکې بس دا زموږ سره زمونږ چې کوم غار سو شو تاسو ته ګوره درته کلاس ډیر زیات غټ شو زمونږ سره اوس دا یو کوېسچن دی چې دا سارټینګ الګوریتم زموږ سره سلیکشن سارټینګ الګوریتم سره سټیبل دی که سټیبل دی نو سټیبل مطلب دا دی چې دا په نیکسټ کلاس کې ډسکس کوو صحیح ده بس دی زه ځان په خپله ډېر زیات ستړی شوم امید لرم چې دا شي نه تاسو یاره سکرین شاټ والئ دا زموږ سره زموږ پروګرام شو صحیح ده دا پروګرام شو دین تاسو سکرین شاټ والئ او تhank you very much for giving your golden time thanks a lot